د دوحې تړون د خپلواکۍ او سرلوړۍ تړون. د هر هیواد حاکمان له یو شمېر هیوادونو سره د ځینو مسایلو پر سر تفاهمنامې او تړونونه لري، خو ځینې تړونونه داسې وي چې فقط د یو لوري ګټې پکې خوندي شوي وي. معمولا مستبدد نظامونه کوشش کوي چې کمزوري دولتونه د یو لړ فشارونو پر توسط د خپل هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره تړون لاسلیک کولو ته مجبور کړي، یا ځینې حاکمان د پردیو ګټې پالي او د پردې تر شا د بل په اشاره چارې پر مخ وړي. افغانستان هم په ټول د تاریخ کې له ځینو هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي. ځینې داسې تړونونه شته چې د افغان ملت پر لمن تور داغ پاتې شوي او هر څوک یې په لوستلو د خجالت احساس کوي، لکه د ګندمک شرموونکی تړون چې افغانان له خورا ستونزو سره مخ کړل، یا تړون کاملا یو طرفه او د بریتانوي هند د تقاضا سره سم لیکل شوی و چې له مخې د افغانستان ختیځې برخې بریتانوي هند پورې وتړل شوې. یا تړون 10 مادې لري چې په یوه برخه کې دا هم راغلي چې افغان حکومت به د بریتانیې له رضایت پرته هیڅ بهرني هیواد سره اړیکې نه ساتي، چې له امله یې بهرنۍ پالیسي د انګلیس په واک کې ورکړل شوې وه. یا هم له امریکایانو سره د تیرې اجرې ادارې له لوري ځینې تړونونه امضا شول چې له مخې بهرنیانو ته د هیواد فضا او ځمکه په اختیار کې ورکړل شول، چې دا تړونونه هم د تاریخ تور څپرکي دي چې راتلونکي نسلونه به د دغه حاکمانو پر نومونو لاړې توف کوي. دا چې امریکایان 20 کال افغانستان کې پاتې شول او پر وړاندې د اسلامي امارت تر قیادت لاندې لکونو افغانانو قربانۍ ورکړې، یا د سرښندنه د دې باعث شوه چې مغرور امریکا یې د خبرو میز ته راکش کړه او امریکا داسې چا سره مذاکرات پیل کړل چې دوی یې محوه کولو پسې راغلي وو، سمه او غر یې پرې اور کړي وو، مګر بالاخره په دې پوه شول چې د اسلامي امارت تر شا قوي ولسي ملاتړ لري. دوی د یو سپېڅلې داعیې او هدف لپاره جنګیږي. د افغانانو د ارادو اصلي ممثلین هم دوی دي، ځکه یې بهتره وګڼله چې د خبرو اترو او تړون لوری باید هم دوی وي او یو داسې تعهد او تړون ته سره ورسیږي تر څو دا اوږدکشاله او جنګي پړاو پای ومومي، چې بالاخره د 1398 هجري شمسي کال د کپ په 10مه تړون لاسلیک شو. د دوحې تړون په اصل کې د امریکا او ورسره د ناټو د ماتې تړون و، ځکه چې په دې تړون کې هر څه له یوې مخې د افغانانو په ګټه دي. یا تړون اصلا د امریکا د تېښتې تړون و، ځکه چې امریکا د دې تړون په لاسلیکولو سره هر څه وبایلل، ټریلیونونه ډالر، د زرګونو عسکرو مرژوبله او هغه ارمانونه چې د آسیا په زړه کې د دایمي شتون په اړه درلودل له یوې مخې په اوبو لاهو شول. د دوحې تړون د غیرو افغانانو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو مغرور اشغالګر په داسې حال کې ځغلوي چې د ماتې لاسلیک هم ترې اخلي. د دوحې تړون چې اصلا د اشغالګرو د ماتې تړون دی، له برکته یې کړېدلي ولس د آرام ساه واخیسته، خپل پخواني برم ته ورستون شو، بیرته یې خپلواکي، اسلامي نظام او شریعت ترلاسه کړل.